سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ د برېښنا د ابتدایي موضوعاتو په اړه باندې یوه لړۍ شروع کړې ده چې دغه لړۍ په دوام سره موږ نن ورځ تاسو ته غواړو چې د اوم قانون باندې داسې یو څه تفصیلي معلومات درکړو. یعنې د اوم قانون په یو حدي کې تاسو ته تشریح کړو چې څه رقم په یو حدي کې د کرنټ ولټیج او رزسټنس ترمنځ رابطې قرار لري. نو لکه څنګه چې موږ په مخکینی ویډیو کې د اوم قانون په اړه باندې لنډ معلومات درکړي وو، څنګه چې د اوم قانون وایي د برق د جریان شدت په یو حدي کې مستقیما متناسبې اړیکې لري چې سره له ولټیج سره او معکوسې متناسبې اړیکې لري له چې سره د همهغه حدي د مقاومت سره. نو په مجموع کې د اوم قانون کې درې قیمتونه موجود دي، لکه مقاومت، کرنټ او ولټیج ترمنځ. اصلا په اوم قانون کې دغه درو قیمتونو ترمنځ اړیکې څېړل کېږي چې یعنې دغه یو له بل سره څه اړیکې لري. نو مخکې له دې چې دغه په یو حدي کې تاسو تشریح کړم، نو تاسو ته غواړم چې د دغه درو قیمتونو په اړه باندې لنډ معلومات درکړم چې یعنې ولټیج څه شی ده، رزسټنس څه شی ده او کرنټ څه شی ده. لومړی ولټیج ته راځم. ولټیج پوتنشنل تفاوت هم ورته وایي، قوه هم ورته ویلی سو، فشار دی یا هغه قوه یا فشار چې په یو حدي کې د الکترونو چې په حرکت راولي. که چیرې موږ تاسو د اوبو یو نل خلاص کړو، نو د نل په خلاصولو سره به د اوبو جریان چې سرعت ومومي، او د نل په بندولو سره به بیرته چې شي د دغه وال په بندولو سره به د چې شي د اوبو جریان بندېږي. همدارنګه که چیرې موږ په یو دوره یا سرکیوټ کې د سویچ بند کو، د برق جریان بندېږي، او که چیرې سویچ آن کو، نو د برق جریان چې کېږي سرعت پیدا کوي یا سرعت مومي. چې دغه دواړه جریانونه یو له بل سره یو څه مشابهت لري، خو د اوبو جریان په پایپونو کې یا زموږ ستاسو د کور د اوبو د توزیع په سیستم کې د ارتفاع د تفاوت او د ځمکې د جاذبې د قوې په اساس باندې رامنځته کېږي. اما په حدي کې د برق جریان چې دی یا د برق شدت جریان چې دی، هغه د الکترونونو د منظم حرکت په نتیجه کې منځته راځي. که تاسو فرض کړئ دوه جسمونه چې یو د ای جسم او بل د بي جسم دی، چې د ای جسم چې منفي چارجونه لري، د ای جسم چې منفي چارجونه لري او د بي جسم چې منفي چارجونه لري، د بي جسم چې مثبت چارجونه لري. که چیرې دغه د یو جسم د یو وایر په واسطه یا د یو سیم یا یو حدي په واسطه یو له بل سره وصل کو، نو د ای جسم منفي چارجونه یا الکترونونه، هغه اضافه الکترونونه به چې وکړي د بي جسم ته داخلیږي. یعنی د الکترونونو حرکت په یو حدي کې د الکترونونو حرکت د الکترونونو د مقدار د تفاوت په اثر باندې چې کېږي برق منځته راوړي یا برېښنا منځته راوړي، چې همدغه تفاوت ته موږ پوتنشنل تفاوت یا ولټیج هم وایو، یا ورته د پریشر یا قوه هم ورته وایو، چې د اندازه کولو واحد یې ولټ ده. حدي ولټ په یو حدي کې د دوو نقطو ترمنځ تفاوت دی. که چیرې یو کولم چارج له ای نقطې څخه بي نقطې ته انتقال سي او یو جول کار ترسره کې عبارت له یو ولټ څخه دی، چې دا د ولټ تعریف او د ولټ څخه مفهوم په برق انجینري کې. راځم کرنټ ته. کرنټ چې د برق شدت ته وایي، چې موږ تاسو ورته د برق شدت وایو، اصل کې کرنټ ورته وایي. کرنټ په یو حدي کې د الکترونونو د حرکت په نتیجه کې منځته راځي، چې یا په بل نو په همدې اساس باندې د الکترونونو د حرکت ته چې وایي کرنټ وایي، یا د الکترونونو جریان په یو حدي کې عبارت له کرنټ څخه دی. چې دغه جریان د چارجونو، که چیرې یو چارج یا یو کولم چارج په یوه ثانیه کې د یو کیبل یا یو سیم د یو وایر له سطحې مقطعې څخه تیر سي، عبارت له یو امپیر څخه دی، چې د اندازه کولو واحد یې هم امپیر ده. راځم مقاومت ته یا رزسټنس ته. له نوم څخه لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي چې شي ده مقاومت. دا مقاومت یعنې چې شي ده، دا د یو حدي مقاومت ده، یو جسم مقاومت ده د برق د شدت په مقابل کې، چې هر جسم او هر حدي خپل خصوصي مقاومت لري، چې دا مقاومت د یو حدي پر نوعیت او د هغې په اوږدوالي پورې اړه لري، چې مستقیما متناسبې اړیکې لري د یو حدي له اوږدوالي او نوعیت سره، او غیر معکوسې اړیکې لري د یو حدي له قطر یا سطحې مقطعې سره.
چې دغه د اندازه کولو واحد اوم ده چې په اوم سره اندازه کېږي. په مجموع کې دغه درې قیمتونه چې ما درته وویل چې ولټیج، کرنټ او ريزسټنس، د دغه درې واړو ترمنځ اړیکې په اوم قانون کې څېړل کېږي. اوس راځم په یو حدي کې تاسو ته دا درښایم چې دا یو له بل سره څه اړیکې لري، د یو په کموالي زیاتوالي سره څه پېښېږي. په دغه حدي کې چې دا یو وایر ده، که تاسو ګورئ دا یو وایر ده، یو حدي ده، یو سیم ده، او دغه دوه ترمنځ دا دوې نقطې چې دي نه، دا مو د یو وایر په واسطه باندې له یو بیټرۍ سره یا یو منبع سره وصل کړي دي چې دا یو منفي او دا یې چې د مثبت ټرمینل ده. نو دغه مثبت ټرمینل له دې وجې رامنځته شو چې کله موږ دې ته پوتنشنل تفاوت ورکوي چې دې ته پوتنشنل تفاوت هم ویلی سو. نو کله چې موږ یو حدي ته پوتنشنل تفاوت ورکو نو حدیث په خپل داخل کې د اټومي جوړښت کې څه لري؟ پرې آزاد الکترونونه لري. هر حدي اجسام لکه څنګه چې تاسو وینئ چې دغه پرې الکترونونه دي، د پوتنشل په ورکولو سره په یو حدي کې د الکترونونو ترمنځ تفاوت رامنځته کیږي. دغه پوتنشنل تفاوت په نتیجه کې په داخل د حدي کې الکتریک فیلډ رامنځته کیږي. کله چې الکتریک فیلډ رامنځته شي په دغه ډایرکشن باندې چې دغه الکتریک فیلډ ته موږ تاسو برېښنایي قوه وایو یا برېښنایي ساحه وایو، دغه برېښنایي ساحه پر دغه آزادو الکترونونو چې په یو حدي کې موجود دي څه کوي؟ یو قوه واردوي چې دغه الکترونونه بیا په دغه ډایرکشن باندې یا په دغه جهت باندې حرکت کوي. چې دغه الکترونونو د حرکت په نتیجه کې د برق شدت یا کرنټ رامنځته کیږي. نو او موږ څه وکړل؟ موږ یو ولټیج یا پوتنشنل تفاوت مو یو حدي ته ورکړ. دغه پوتنشنل تفاوت په نتیجه کې په یو حدي کې برقي ساحه رامنځته کیږي. د برقي ساحې څخه وروسته چې کله برقي ساحه په یو حدي کې رامنځته شوه نو هغه څه کوي؟ یو قوه پر آزادو الکترون باندې واردوي چې دغه قوې په واسطه باندې الکترونونه په یو حدي کې په حرکت راځي چې دغه د الکترونونو د حرکت له وجې څه کېږي؟ د برق شدت یا کرنټ رامنځته کېږي چې موږ تاسو برېښنا لاسته راوړو یا لاسته راځي یا موږ تاسو برېښنا راکوي. نو د دغه دواړو ترمنځ رابطې ته یعنې د ولټیج او کرنټ رابطه څه وایي؟ د اوم قانون وایي. هم قانون وایي. د لا ښه پوهاوي په خاطر باندې غواړم چې په دغه دوم کنډکټر یا حدي کې تاسو ته تشریح کړم. دلته ما دوې بیټرۍ ورته بسته کړي دي، نسبت و دغه ته موږ دوه برابره پوتنشل تفاوت و دغه حدي ته ورکوو. د دغه تفاوت په اساس باندې چې دا مثبت او دا منفي ټرمینل ده، چې دا مثبت او دا منفي ټرمینل ده په دغه حدي کې، دا یو وایر ده. نو کله چې موږ دغه ډبل یا دوه برابره ولټیج موږ ودا حدي ته ورکوي، په دې حدي کې دوه چنده څه کېږي؟ الکتریک فیلډ یا برېښنایي ساحه رامنځته کېږي. د دغه برېښنایي ساحې له وجې په دغه حدي کې چې رامنځته کېږي دا پر آزادو الکترونونو باندې دغه قوه یې هم څه کېږي؟ دوه چنده کېږي چې دغه قوه پر الکترونونو باندې تاثیر کوي او په نتیجه کې دغه الکترونونو سرعت نسبت و دغه ته څه کېږي؟ تیزیږي، یعنې سرعت یې زیاتېږي. یعنې څومره چې موږ ولټیج پوتنشل زیاتوو هغومره د الکترونونو سرعت زیاتېږي. یعنې دا یو له بل سره مستقیمې اړیکې لري. کله چې د الکترونونو سرعت زیاتېږي په هماغه اندازه باندې څه کېږي؟ کرنټ زیاتېږي. موږ د کرنټ په تعریف کې ویلي وو چې دغه سطحه ته څه وایي؟ د حدي سطح مقطع وایي. که چیرې موږ دلته داسې د یو ګیټ په واسطه باندې شکل باندې بسته کړو، یعنې یو کولم چارج که چیرې له دغه نقطې څخه په یوه ثانیه کې تیر سي عبارت له 1 امپیر څخه ده، خو که دلته چیرې د الکترونونو شمېر زیاتېږي، یعنې زیات الکترونونه چارجونه له دې نقطې څخه تیریږي، نو امپیر یا د کرنټ سطحه لوړېږي. نو دا څه کېږي؟ د ولټیج په لوړولو سره کرنټ زیاتېږي یا په بله اصطلاح باندې موږ دا V1 ده، دا V2 ده، یعنې دا نو V2 سي ده یا V2 سي ده، ولټیج سي ده، دا څه ده؟ لوی ده له V1 څخه له V1 څخه. نو چې دا له دې څخه زیاته نو خو دا طبیعي خبره ده چې I2 یا کرنټ سي ده، کرنټ 2 لوی ده له کرنټ یو څخه، یعنې دا یو له بل سره مستقیمې اړیکې لري. د پوتنشل تفاوت په زیاتوالي سره کرنټ زیاتېږي په یو حدي کې. نو موږ داسې لیکلی سو چې V2 مساوي کېږي له 2 V1 سره، همدارنګه I2 مساوي کېږي له 2 I1 سره، یعنې د دغه دوه چنده سره مساوي کېږي. که دا موږ اضافه کړو دا اضافه کېږي.
نو د دې په نتیجه کې موږ ته څه لاسته راکوي؟ موږ ته دغسې یو یعنې دا متناسبې یعنې مستقیما متناسبې اړیکې لري کرنټ یا امپیر له څه سره او له ولټیج سره که چیرې موږ دغه علامه پر مثبت علامه باندې واړوو مساوي علامه باندې وبخښئ مساوي علامه باندې واړوو نو بیا به کرنټ مساوي سي له آر ضرب آی سره. موږ دلته یو بل قیمت یې لاسته راکړي چې هغه ریزسټنس ده. ریزسټنس ما درته ویلي ول چې دا خپله د یو جسم یا باډي یا هر هغه جسم چې په هغې کې موږ یا هر هغه حدي چې په هغې کې موږ د برق جریان ورکوو یا په هغې کې د برق جریان تېرېږي خپله دغه جسم هم یو اندازه چې ده د دغې جریان په مقابل کې مقاومت لري چې دې په مقابل کې مقاومت کوي ریزسټ کوي یعنې خپل مقاومت ښایي چې وایي ریزسټنس وایي چې دغه ریزسټنس بیا معکوساً متناسبې اړیکې لري له کرنټ سره د دغه زیاتوالي کموالی هم پر څه دي پر کرنټ باندې اغیزې لري چې په دې شکل سره د دغه درې نوعو قیمتونو اړیکې موږ په هم قانون کې څېړو یا د دغه درې نوعو قیمتونو ترمنځ اړیکې ته د هم قانون وایي چې دغه یا عملي فورم د دې هم د قانون عملي فورم یا عملي دغه بڼه یې چې دغه فارمول ده. خو تر دې هاخوا ته هم موږ یو بل فارمول لرو موږ چې دې ته د کرنټ ډینسټي وایي چې دا مساوي کېږي چې سره چې دا مساوي کېږي له کنډکټیویټي ضربي ولټیج سره چې دا یو بل فورم دی د هم د قانون. نو په دې صورت باندې دا یو له بل سره اړیکې لري. اوس راځم دې ته چې څنګه که فرض کړو موږ چې څنګه دا د ریزسټنس په اړه باندې موږ لکه په ولټیج کې وویل چې ولټیج په زیاتوالي کموالي سره دغه لري کرنټ اضافه کېږي کمیږي نو څنګه د ریزسټنس په دغه باندې موږ که چیرې دا په دې دغه کې موږ ریزسټنس دغه کړو څنګه کېږي زیاته چې مثلا دلته R1 ده یعنې ریزسټنس 1 ده او دلته فرض کړه ریزسټنس 2 ده. که چیرې موږ دغه ترمنځ روابط او کرنټ دا ولټیج ثابت وساتو یعنې یو ثابت حد کې ولټیج وساتو نو به څه شي ولټیج مساوي کېږي کرنټ ضرب آی چې دا کرنټ 1 ده دا I1 ده همدارنګه دلته هم دا V1 ده دا V2 ده دا R2 ده دا I2 ده. نو کله چې دلته کرنټ یعنی دلته چې دا ریزسټنس کمیږي چې دا که I1 زیاتیږي I1 یا کرنټ زیاتیږي دلته چې ریزسټنس زیاتیږي چې دا I2 یا کرنټ چې دا کمیږي I2 کمیږي یعنی دا یعنې معکوسې متناسبې اړیکې لري پر دې کرنټ په ریزسټنس باندې هم د یو حدي چې دغه خپله ریزسټنس یا مقاومت د یو حدي په نوعیت او اوږدوالي پورې اړه لري. څومره چې یو حدي یا وایي موږ په لوړه په اوږده فاصله سره انتقالوو هماغه اندازه باندې دغه وایر مقاومت د برق شدت مقابل کې زیاتېږي او غیر متناسبې اړیکې لري د دې په قطر سره که چیرې دغه سطح مقطع کمیږي هغومره چې د ریزسټنس د یو حدي زیاتېږي نو دا یو له بل سره چې دی غیر مستقیمې یا معکوسې متناسبې اړیکې لري له کرنټ سره. اوس راځم په عملي ډول باندې تاسو ته څو مثالونه د دې حلوم. یو لنډ مثال غواړم چې تاسو ته حل کړم. فرض کړئ دلته موږ دغه لرو درې مثلا ولټیج مساوي کېږي له 3 ولټه سره او دغه مسیره څو ده 2 اومه ده نو موږ ته به کرنټ مساوي کېږي کرنټ چې پیدا کوو موږ چې کوو ولټیج تقسیم پر آر باندې کله چې موږ 3 پر 2 باندې تقسیم کړو دا څه کېږي موږ ته لاسته راکوي موږ ته 1.5 اومه سره همدارنګه مثلا په دغه کې موږ ریزسټنس دغه کوو دلته موږ ولټیج زیاتوو مثلا کرنټ 2 امپیره ده او ولټیج څو
څلور الټه ده. نو موږ چې دغه پیدا کوو ريزسټنس پیدا کوو. د ريزسټنس لپاره موږ فارمول لرو. موږ وایو وی تقسیم پر آی باندې یعنی راکړل شوی ولټیج پر راکړل شوي دغه باندې چې کوو پر راکړل شوي د برق په شدت باندې یا کرنټ باندې تقسیموو چې په نتیجه کې مثلا 4 تقسیم پر 2 باندې مساوي کېږي له 2 امپیره سره له 2 اومه سره چې شي له 2 اومه سره وبخښئ دلته چې شي ده امپیره سره یعنی دغسې مثالونه موږ کولی شو په یو سرکیوټ کې د ريزسټنس موږ کولی شو چې په یو سرکیوټ کې د اوم د قانون په اساس باندې موږ کولی شو ولټیج کرنټ او ريزسټنس پیدا کړو. په هغه صورت کې چې دغسې وي یعنی یو کمپلیکیټډ سرکیوټ نه وي چې هلته موازي او مسلسل ډول باید دغه وصل شوي نه وي یا څو ملټیپل سورس یا منبع موږ ونه لرو یعنی یو ساده سرکیوټ کې موږ کولی شو چې دغه درې نوع فارمولونه موږ ته لاسرسی کوي. د هم په قانون کې 3 قیمتونه دي چې په دغه 3 قیمتونو کې 2 معلومې درې موږ پیدا کولی شو لکه څنګه چې ما دلته 3 فارمولونه لیکلي دي. دا د پیدا کولو لپاره موږ وی پر آر تقسیموو. د وی د پیدا کولو لپاره آر ضرب آی کوو. د آر د پیدا کولو لپاره وی تقسیم پر آی باندې کوو. نو دغه مو لنډ معلومات د هم د قانون په اړه باندې. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج در سره لایک او شیر کړئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ تر څو دغه معلومات مو تر خلکو پورې رسولي. نو ډېرې مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.